بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، زه راغلی عمرزی ته. عمرزی یو ډیر زړه علاقه ده، د دې یو خپل تاریخ هم دی، د دې یو خپل ښکلا ده. دلته سیاسي هلې ځلې ډېرې زیاتې دي او ډیر مخکې نه دي. دا د سیاست یو ګډ هم دی. د 400 چې کوم سړی راځي د سیاسي د هغې هغه رهنمایي وي، هغه به عمرزی طرف ته ضرور زور کوي. عمرزی کې موجوده سیاسي صورتحال څه دی، دلته د پی ټی آی څه پوزیشن دی، د دې باره کې مونږ زمونږ نن د دې پروګرام میلمه دی حاجي هدایت الله عمرزی صاحب. د دې سیاسي بیکګراوند او د دې باره کې د عمرزی باره کې چې کوم د پی ټی آی نن سبا صورتحال دی، د دې باره کې مکمل خبرې کولو دپاره نن مونږ هغې له زحمت ورکړی. راځي چې ملاقات وکړو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حاجي هدایت الله عمرزی صاحب، جی لږ زموږ ناظرین ته خپل سیاسي بیکګراوند لږ بیان کړئ. ٹھیک شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډومبی خو زه د ستاسو د پښتو ټي وي ډیر شکرګزار یم او ناصر جمال بھائی خاص کر ستاسو چې تاسو رالی زمونږ ځای ته او زمونږ نه د عمرزو په حقله راپورټ اخلی او بیا خاص کر د سیاسي هلو ځلو په حقله. نو که زه درته ووایم نو شکر الحمدلله په دې سات زمونږ سیاسي هلې ځلې چې دي نو بچپن نه پکې رالوي شو. د پلار زمونږ والد صاحب الله دې وبخي نن په دې دنیا کې نشته، خو هغه په خپلم یو سیاسي ګوند او خپل هغه وخت کې هغه ډسټرک دغه د چیرمني وه، یو سو بل سو هغې کې هم هلې ځلې کولې. د هغې نه پس زمونږ رور شهید علمزیب عمرزی یو نامه ده چې په آل پاکستان کې الحمدلله یو نوم دی. نن هم که د چا نه تپوس وکړې چېرې د شهید علمزیب عمرزی حجره، نو که په هره په مردانو کې، په پېښورو کې، په هر ځای، په ضلع کې هر ځای کې، په صوبه کې هر ځای کې، نو خلک پته چې عمرزو ته ځان ورسوي. کمې پورې چې د شهید علمزیب عمرزی نو هغه د هر چا په زړونو کې کوشوي دی، د هر چا په زړونو الله شهید علمزیب عمرزی یو راج کړی او هغه دا نه چې یا د بدماشۍ په شکل یا د بل څه په شکل یا د خانې په شکل، نه، موږ په خپله الحمدلله موږ یو غریبې طبقې سره تعلق ساتو او علمزیب عمرزی او نن زمونږ د اجرا او زمونږ د رونه او خورشید عمرزی، ارشید عمرزی، هدایت عمرزی، دا که نن څوک پیژني نو الحمدلله دا واحد په یو خدمت یې پیژني، نور په اسم نه، صرف په خدمت. دا غریب خانه چې ده د اجرا چې ده دا صرف په خدمت یاده ده. بالکل جی. او د دې دروازه واقعي داسې کولاو وي چې د مونږه ناظرین چې 400 ته ورسېدو نو هم مونږه د حاجي هدایت الله عمرزی صاحب تپوس وکړو. هغې ما ته وویلې چې یاره که تاسو تپوس کوئ نو د شهید علمزیب عمرزی تپوس وکړئ د هغې د حجرې. نو زما زړه له خوشحاله په دې شو چې یاره د شهادت نه پس هم چې دی نو د هغه خپل هغه نوم هغه خوږوالی هغه پرېښی دی. الحمدلله الحمدلله. دا راته ووایي حاجي هدایت الله عمرزی صاحب چې یاره د دلته د عمرزی کې د پی ټی آی رخ څه دی، لکه څومره حده پورې ووټ بینک سیوا کېږي، کمیږي، خلک خوشحاله دي تینا نه دي خوشحاله، د دې صورتحال څه دی؟ د عمرزو صورتحال خو دا دی جی چې ما تاسو ته یو خبر وکړه د شهید علمزیب عمرزی که په هغه باندې موږ په شهید علمزیب عمرزی باندې زه 15 غنټې ته خبرې وکړم او انټرویو یې له درکړم نو دا به کمی او د هغه صفات او د هغه خدمات په ختم نشي. نو که زه درته ووایم موږ چې د پی ټي آی ته راوړېدلي او په خدمت په یو جذبه راوړېدلي موږ الحمدلله الحمدلله. نن که درته ووایم د دې نه اوس مخکې د الیکشنو عمران خان او زمونږ د 400 نه د نیشنل پارټۍ ایم ایل ولي ولاړو نو الحمدلله 400 موږ ښه په لیډ وګټله او بیا خاص کر د عمرزو پی ټي آی یو جنون دی، هغه په هر چا کې دی، په هر کور کې دی، په هر انسان کې دی، هرې خویندې میندې کې دی. د هغې اصل وجه څه دی چې موږ عمرزی یم الحمدلله چې د ایم پی ای د دې ځای دی، د نیشنل پارټۍ دی، ضلعي صدر د دې ځای دی، د نیشنل پارټۍ دی. بل که زه ورته ووایم نو بالولې او وتمانځی دا موږ سره دیوال په دیوال دي. ایم ایل ولي چې دی نو هغه د دې ځای دی. خو
د پی ټی آی جنون په ارچا کې شته خو پی ټی آی خو په شور او زور او الحمدلله خو ټیک ټاک روانه ده په مرزو باندې چې موږ صرف د مرزو یونین کونسل الحمدلله په 1200 لیډ ګټلې دا ډیره غټه خبره ده شکر الحمدلله صرف یونین کونسل او که زه درته وایم جینو بیا چې کوم ځای کې ایم پی ای اوسې کمې کور دی هغه ځای ته موږ په 250 لیډ ګټلې دی خوانډېرې که زه درته ووایم چې کوم ځای کې هغوی خپل اوټ استعمالوي ایم پی ای روڼې پلارې هغه ځای ته موږ هم په 235 اوټ ګټلې دي شکر الحمدلله دا نور اسم نه دا زموږ د غریب خانه دن او رات د شپې او د ورځې کولوي او د قوم ته موږ سینه ډبولې ده د قوم ته موږ ویلي دي لکه دوی به د الیکشن کې او پاپریګنډه کوله چې یاره دا خو د دغه نه راغلی دی او دی به تاسو له څه خدمت وکړي او د دوی څه منشور دی او څه دغې دی موږ به په تقریرونو کې وی چې عمران خان له موږ اوټ غوښته جلسې به موله کولې نو موږ به په تقریرونو کې وی چې اوټ په عمران خان له ورکوي او خدمت په درله موږ کو په سینه مر چاته لاس ایښی دی او الحمدلله دن او رات که خورشید عمر زیده کارشید عمر زیده او که زیمه زمونږ د وجر شپې او د ورځې کولوي روغې جوړې تاڼه تحصیل خدمت لاري کوڅې ټرانسفارمرې هر یو شی الحمدلله د دې وجرې نه کیږي صحیح ده جی تاسو د عمران خان ذکر وکړو جی نو هدایت الله عمرزی صاحب که تاسو ګورئ نو ګراني خو دغه په وخت کې ډېر زیاته وه ګراني وا او خلک ترې نه تنګ وو د هغې د وجې نه ضمني انتخاباتو کې به هم تاسو اثر کتلی وي په کې پي کې 3 میر د هغې دي وجه څه ده تاسو وایئ چې عمران خان د هغې وجه دا ده چې هغه خو هر چاته جي پته ده هغه وخت کې که تاسو خفه کېږئ نه نو تاسو به یاد کړمه چې د میډیا رونه به په دې بازارونو کې هم ګرځېدل په کوڅو کې به هم ګرځېدل په کلو علاقو کې به هم ګرځېدل چې یاره د ګرانۍ ته وګورئ نو هر چاته به یې میک په خوله کې ورټومبه و یاره وایي د ګرانۍ په حقله څه وایې نو زیاتر د میډیا دا شی اوچت کړی چې یاره ګراني ده او نور عوامو ته پته نه وه چې یاره لاکډاون تیر شو کرونا تیره شوه لکه ډېر بد حالات تیر شو خو بیا هم عمران خان الحمدلله د ملک چلو او ډېر الله طریقې سره کزار توی مولانا فضل رحمان هغه یو ناره اوچته کړه چې یاره ګراني ده او په دغه موضوع اوچت شو او په اسلام آباد کې درنه ورکړه چې زه د ګرانۍ خلاف پر ووتم که زه درته ووایم نن وګورې جي نن اوړه پسو کې روان دي غوړي پسو کې روان دي بجلي پسو کې روانه زمیندار خلکو ته څونه تکلیف دی یا داسې مزدورکارو خلکو ته څونه تکلیف دی یا تاجرانو ته څونه تکلیف دی چې نن سبا هر سړی د ګرانۍ د وجې جاړي چې 1300 ته صرف تر اوړه رسېدلي او عمران خان چې نو هغه وخت کې په 1800 وه 1300 کې خلکو اوړه اخیستل او هغه هم بیا ملاوېدل به نه نو بس الله ته مې په توبوي نو که هغه وخت ګرانۍ ته وګورې نو دې وخت دا به هغه وخت په پیو بخې په دې نن ورځ باندې لکه نن ډېره بې انتهایي ګراني روانه ده او داسې دې متعلق که بجلي ته وګورې نو بجلی هم ګرانه شوه یونټ یې ډېرې زیاتې ګرانې شوې که داسې وګورې بجلي خو شته هم نه ده سره لکه په 24 غنټو کې الله مې غاړه نه ښته کړي 2.5-3 غنټې به یا راپرېږدي او یا به یې نه راپرېږدي که دغسې ورته ووایم نو د ګیس لوډ شیډینګ هم د مرکز نه هغه هدایت داسې جاری کړي چې ګیس هم لوډ شیډینګ روان دی که داسې درته زه ووایم نو زمیندارو ته خوره ګرانه شوې ده او د غنمو د کر ورځې دي لکه زمیندارو ته غنم نه میلاویږي چې کروندیو کې خوره های لیول کې روانه ده اوس بله ورځ پرون بارانو نو دونه شدید باران او ګلې وشوه چې د زمیندارو یې دونه نقصانونه وکړل دونه دغه وشو د هغې متعلق هم هېڅ قسم چا څه اکشن وانغسته او نه څه دغه وکړه چې یاره زمیندارو ته نقصان ورسېد صحیح خبره ده جی دا یو خبره ده ناظرین چې هدایت الله عمرزی صاحب ډېر ښکلی یو پوینټ دغه کو چې د میډیا والاو کردار هم په دې خبره کې ډېر زیات 2% ګراني سیوا شوې وه یعنی د 9 نه 11 شوې وه نو خو د اسیم وه او 9 نه 11 شوله نو حقیقت خبره دا ده چې میډیا والاو پکې ډېر غټ کردار ادا کړی چې دا لکه ما خپل په خپل سترګو دا کتلی دي چې کس دا ویلی دی چې د عمران خان پسې کنځل والا دلته څوک شته نو هغې کې هغه یو کس لاس اوچت کو هغه بیا هغه دغه ورکو چې یاره د داسې ګراني راوستې ده داسې نن سبا چې دې ګراني ډېره زیاته ده چې چا به زکات ورکولو هغه اوس زکاتو په لین کې ولاړي
چا به چې مخکې خلکو سره مدد کول اوس د مدد په لین کې ولاړی چې ما سره څوک مدد وکړي دا خبره خو ستاسو بالکل ځای نیسي تاسو وایئ چې یاره د عمران خان چې د کم نیریټیو دی دا به کامیاب شي د عمران خان د کامیابېدو خو د ته دونه ویمه جي چې عمران خان به انشاءالله کله کړي خیری دا بل موږ د 400 چوک کې احتجاج په عمران خان چې کله دغه بزدلانه حمله وشوه د هغې په دغه کې زموږ احتجاج و دا موږ د 400 چوک کې ویلي دي اوس مشرانو چې څه هدایت راکړل بیا به په هغه لارې عمل ځو او وقسې کار به کوو انشاءالله کوئ چې اسلام آباد ته راشي او کوئ چې پیښور ته راشي او کوئ چې لاهور ته راشي نو انشاءالله ځو به ځان سره به ملګري بوزو که زه درته ویم په خدای یقین کې او لکه دې کې به ته زه دروغجن نشم چې ما له سارم کسان حجرې ته راغلي دي چې یاره څه طریقې کارم جوړ کړو چې موږ وځو روډونو ته وځو او چوکونه بند کړو موټروې بند کړو دو کو موږ وته نه چې مشرانو څه هدایت راکړو موږ به طاقت دغه درکو بل تاسو د عمران خان د کامیابېدو وي نو انشاءالله دا کوم حالات چې روان دي نو انشاءالله دی به په 2 اکثریت کې راځي که خیر انشاءالله را روان ځل لکه الله کړي خیری ډبل به راځي انشاءالله دې ته هم سوچو کې چې ګورې مخامخ ورته 16 پارټیانې ولاړې دي بالکل دقه سي دا به داسې مشکل نشي چې 2 تهائی ایس مشکل نه جوړیږي جی که زه درته وایم نو بچی ته ماشوم ته او هر چا ته پته ده چې زنده ثبوت یې اوس دا تیر شوی الیکشن دی چې د شپږو سیټو نه ولاړ و شپږ په شپږ الحمدلله وګټله او اوس هغه وزیرستان هغه سیټو دغه دا هغه مو ګټل الحمدلله سوات کې مو ګټه په کراچۍ کې مو ګټل ټول 14 پارټي اچار وته یو ځای شوی او عمران خان وته یوازې دغه اچار نه الحمدلله خپ اکثریتونو باندې سیټونو وګټل په دې سات چوکر دي هیڅ مشکلات پوته ناراضي دا غله دا د قوم پیجندلې دي ټول عمر د ملک لوټو په یو ناره په بل ناره چې عمران خان یو نر لیډر دی هغه یو نارو چته کړی د پاکستان د غریبانو لپاره د عوامو لپاره ان شاء الله دا پاکستان به الله پاک په خپل خپل دري او د عمران خان به دري که خیر ان شاء الله هیڅ قسم مشکلات په ناراضي وته مخې ته ان شاء الله صحیح دی جی ساسو حاجی هدایت الله صاحب عمرزی صاحب درته وایي چې یاره د پی ډی ایم ولونه خو دا ته پوسو کو هغه ماته وی چې یاره ټیم پکې لا ډیر دی ساسو خیال دی مثال په تور دلته کې ارشد صاحب درې ساسو د زینا مقابل کې چې دین ور سره به پی ایم ال ان ولا ودرېږي ک ان پی ولا ودرېږي ک جی یو ای ودرېږي د سولس پټو کې به د دې د اتفاق په پسنګ راځي دا ټول ملک به د سیټونو په کومه طریقه تقسیم وي ساسو دې باره کې داغي درته یو خبره کوم جی داغوی پی ډی ایم چې دی تقریبا د دې الیکشن نه وروسته تاسناس شوی دی ولې چې په نن سبا د سوشل میډیا دور دی هر سړي سره په موبایل کې دا بیانات راځي نو ابل ارزه لکه زیاتره د ام پی ګورنمنت په مولیانو ټکونو چلول چې موږ سره دوی مرستي نه دی کړي دوی موږ سره تعاون نه دی کړي دوی موږ له اوټ نه دی راکړي نو او زیاتره دغه شی روان دي نو دا پی ډی ایم چلیږي نه دا بس تاسو نسته او دا ختم دي ان شاء الله که خیری اوس نن سبا میډیا وګوره سوشل میډیا وګوره لکه هر چا سره په جیب کې د موبایل چې کولوي کې نو یو بل پسې لګیا دي نو دا نه کامیابیږي بل تاسو د ارشد عمرزی وي نو ارشد عمرزی الحمدلله د دینه مخکم هغه په جیل کې ارشد عمرزی په موږ د مخالفو سره غلطه اوی داوی کړی وي هغه په جیل کې او په 27000 لیډ 27000 اوټ باندې موږ الحمدلله مخالف ول ځان له شکست ور کړو نو ان شاء الله زما رور ارشد عمرزی سابقه منسټرم پاتې د ټیکنیکل ایجوکیشن ام فی ایم پاتې دی زما شهید علمزیب عمرزی ضلع ناظم علام پاتې دی الحمدلله او ام پی ایم پاتې دی ز په خپل الحمدلله درې ځله سابقه ډیسټریکټ ممبر د عمرزو پاتې شوم نو ان شاء الله دغه تم وار نه دی خطا کدا ټول بیا یو ځای شي نو ان شاء الله اس فرق نه ورځي تاسو خو مطمئنی والحمدلله سو د عمران خان په وجه الحمدلله او صد خپل ربنا
او د ځان نه مطمئن چې د قوم خدمت دین او رات کیږي او شکر الحمدلله چې څوک د اجرې تراغلی بینوا نه ایتلې اکباد یو کبارانی زمونږ د اجرې دروازې ار وخت کولوي او دا قوم تړه الحمدلله را روان دي او کار الله کوي او موږ وته الحمدلله پسینه لاسي خو کارونه کیږي شکر دی. ډیره ښه خبره ده. تاسو په د عمرزی باره کې به خبرو کوم د سیاسي دغه کې جی دلته کو ګورو عمرزی ته چې کوم ناظرین تاسو راننو زینو دلته به جنډې تاسو ډیر زیات کوی سیاست دلته په ماشوم کې ډیر زیات دغه دی که دلته عمران خان وګټله یا د دې حلقې نه هم ګټلې نو که دلته هغه وګټله نو دا څه ډیر ان ایکسپیکټډ نه ده ډیر لکه هغه غیر متوقع خبره نه وه یعنی جنډیو ته وګورو یا اوازونو ته وګورو یا د میډیا شور ته وګورو دا غیر تما دغه کې مخکې مو ویجی چې حقیقت دا مشکله و خو مشکله نه و په وجه د څه چې بالولې د ایمل خان کور دی عثمانزی د هغوی کور دی او عمرزی چې دی د نورو کور دی خو الحمدلله ما تاسو ته وی چې اس قسم مشکله نشته مشکله پدې نشته چې نن هر سړی باضمیره دی هغه خو خيار دی هغه خموچیور دی او ان شاء الله وی خدمت پسیزي کار پسیزي او عمران خان زمونږ لیډر دی زمونږ مشر دی چې عمران خان په کومې ځای ان شاء الله موږ به ورسره یو موږ به ورپسې ځو او د دې قوم خدمت په موږ فرض دی او ان شاء الله د نورات پې کوو که خیري. آخري سوال حاجي هدایت الله عمرزی صاحب جی دا چې کوم اوس دا کسان دا کم په پی ډی ایم کې تنگ دي هغې لګیا دي وزیر خورۍ پی ټی آی طرف ته راتلو لپاره بهتر نه ده چې خان صاحب دا خپل چې کم لکه اوس مثال په طور د عمرزی دلته کې سیاست ډیر سخت دی جی حقیقت هم دا دی چې دلته کې سیاست پی ټی آی له خاص کر چې دا غیر چاپیره دي نه دلته تاسو د دومره خواري مهنت کوي لګي بیا به چې دی یو اتحاد بو کې یو دغه شمولیت بو کې ټیکټ به چې دی هغه ته ملو شي نو دینه بهتر نه ده چې شفاف طریقې سره چې چا خواري کړي مهنت کړي او هغه ته ټیکټ هم ملو شي. دا مو ډېر ښکلی سوال وکړو او د دې متعلق د زه دونه وایم چې منګه په جلسونو کې به وي د دې کې احمد ولی خان به په تقریر کې وي عوامو ته یو هدایت جاری کول چې تړم به پرانظم به ډز به یو ډوز به یو درز به یو غوبل به منګ به د قوم ته په تقریرونو کې وي او کمپین کې به منګ وته وي چې دا قوم خپل مرزي ته پرېږدي دا قوم خپل ضمیر د هر چا شته په خپل مرزي ته پرېږدي چې که موږ له اوټ راکوي او که تاسو له درکوي نو الحمدلله اس قسم د حالات خراب نشو او قوم خپل مرزي ته پاتې شو نو د قوم ته په لاس کې خو د ثابت کړو ته وی خو لوته چې ماسختن بانګي وی نو الحمدلله د جیت ګټه راخله دا څه خبره نشته الحمدلله. بالکل نو بهتر نه ده چې یاره فرض که هدایت الله عمرزی صاحب ارشد صاحب یا تاسو د چې کوم مهنت څنګه تاسو کوئ د کسې دا نور بم پی ټی آی زاړه ورکران کوي د دې د مهنت سره داسې ورکړي چې دا ټیکټ هم د خپل زړو ورکرانو له ورکړي نو دا رقمې پارټي زمونږ د پی ټی آی او جی هم دقه سي د جی بالکل پکار هم دقه سي دا عمران خان بالکل هغه شمولیت کوي دی خو ټیکټ چې دی نو هغه هم دقه سي زړو ورکرانو له بیجی ورکړي په دې چې د کې ډیر داسې کسان دي چې پاغي پکې شهیدان شو هغه پکې ډیر لکه خپل تاسو خپل به اندازه والی چې تاسو به سوزل اسلام آباد ته تللی څومره ځل به تاسو د کار ځان وسی دغه دپاره د دې جلسو جلوسونو دپاره ځکه چې د پی ټی آی هر ورکر لګیا دی که نر دی که ښځه ده هغې ډېر زیات دغه کې یو زما په خیال دی له لغونتې په دغه باندې سیټ ورکول پکار دي چې یاره د دې محنت حاصله میلاو شي. دا ټیک وایي جي ډېر ښکلی سوال هم وکړو زه ستاسو په وړاندو خبرو معذرت غواړم پوه نه شوم خو عمران خان که درته ووایم نو هغه د غله ځان سره نه پرېږدي د غلو خلاف دی نن هم که هغه یو ناره اوچته کړې ده او یو ازادي مارچ مناوي او ازادي غواړي نو هغه وایي چې د دې غلو نه زه د ملک کوزګاروم نو هر کله عمران خان سره را روان دي ملګري تړاتړ را روان دي شمولیت یې کوي
خو الحمدلله هغه سره چې کوم مرګري زاړه په زاړه را روان دي دا به هم دې زړو سره ان شاء الله که خیر الله دې وکړي چې دا غي حق جوړي ان شاء الله دا څه خبره نشته درته وي حاجی هدایت الله عمرزی صاحب جی حلقه کې تاسو سره ورکران سهالي ځلې کوي یره جی دا مخډر خپل سوال وکړه بالکل که زه درته وایم جی نو هر کله پارټي په ورکرانو چلیږي او چې پارټي کې ورکر ني تنظیم ني ناغه س پارټي نشوا نو که زه درته وایم نو ورکران الحمدلله بالکل ټیک ټاک په پولیس سټیشن ولاړو اوټ په وخته هغه مرګرو ته به سوال مينت کو او د عمران خان د پاره د بیٹ د پاره نو که زه درته وایم نو بالکل ورکران ټیک ټاک دي الحمدلله او زه په خپل د میډیا په وساست د خپل پی کې 57 د حلقې د تنظیم د ورکرانو د یوت د نوجوانانو د دوی ز شکریا ادا کوم چې ډیره مننه ډیره مهرباني او دا یو جنون دی د عمران خان زمنګ لیډر دی زمنګ د عمران خان یو جنون دی مونږ ټول په عمران خان باندې الحمدلله کلک او تکړه ولاړو او زه د خپل ورکرانو د مرګرو ټول شکریا ادا کوم ډیره مننه او ډیره مهرباني ډیره مننه ډیره مهرباني قدرمنو سه الله خوشاله که موږ تاسو شکرګزار یو ډیره مننه مهرباني جی ناظرین دا زموږه حاجی هدایت الله عمرزی صاحب یو رور شهید ټیک تا ایم پی ای دلته د دې رور بل پات شوی دی ناظم الله چې دینو شهید علمزی پات شوی دی عمرزی صاحب خو قربانیان چې دی هغه ډیره زیات دي او شپور چې دی وجره کولاو ساتله د هر چا د پر سینې باندې لاس خوستله زما په خیال داسې په پی ټی آی کې به ډیر داسې کسانی په جی یو آی کې به ډیر داسې کسانی ان پی کې به ډیر داسې کسانی چې هغه به د کسي هلې ځلې کوي په کار دا چې کومه پارټیم دا هغه د خپل زور ورکړ له اهمیت ضرور ورکي چې کم زاړه ورکران دي هغه له ضرور اهمیت ورکي دویمه خبره لیډرشپ چې دی هغه د لګ ټیم کې د دغه مخالفت مخ کوي لګي او چې کم هدایت الله عمرزی صاحب شو یا داسې د دې په شانته دا چې کم په خپل حلقو کې لګیا دي مهنت کوي دي ته ډیر زیات مشکلات دي سو کې د بچپن ملګری وي هغه سره لګیا دي هغه پارټي مخالفت راشي څوک رشتہ داري څوک د تروزو مامازوي هغه سره مخالفت راشي هغه د کمزورونم خبري د غنم خبري داسې حالاتو کې د دومره قربانونو پستا بیا ټیکټ بل چاته ملو شي دا نه پکار دا چې په میرټ باندې په دغه باندې چې کم دا زړه دا چې څومره قربانو والا خلک دي چې په هر پارټي کې دی هغه ضرور چې دی داغي هغه مهنت سره ورکول پکار دي اجازه غواړو ډیر مننه السلام علیکم